خو ګور محترم باسن صاحب مونږ ته دغه وایو چې د کومه دغه پالیسی د افغان حکومت سره روانه کړې ده چې دلته د افغان حکومت د ملاتړ دغه کوي او بیا په شابه طالبان دغه کوي چې دغه حکومت کوي او ایت تجهیزات ور کوي. نو مونږ دغه امریکا مخالف یو شل کال مونږ سره دوستی کړې ده او مونږ غواړو چې دغه کې هم زمونږ د نظام ملاتړ وکړي ځکه طالبان د سیمې او د نړۍ نور هیوادونو ته خطر ده. چې طالبان راشي دلته د نړۍ او د داودي هیوادونو ته خطر پیږي. من که تشناب نه راوځه خدای د خوار نه کتم په سیاست پوسه. شاهین صاحب هغه ته مې درته واتس اپ ته مې درته هغه لېږلی د یو ویډیو د قندهار لغړی والي لکه کوډخ سپی داسې ځاړي او ټولو ته سلامونه احترامات. دا اختر د موږ د فتح اختر ده. بل اختر کې به انشاءالله نه لغړی وي نه به کمونیست وي نه به سکشوی وي نه به سوسیال خور وي. په ټول هیواد کې به اسلامي نظام نافذ وي انشاءالله او ټول هیوادوالو ته د فتح د سوکالۍ اختر مبارکي وایو انشاءالله العزیز. له دې وروسته دا د دوی په تندي تور داغ ده. دا اختر ښه په جوش خروش د ازادۍ په زمزمو باندې ولمانځئ. په ټولو جماعتونو کې په ټولو مفتوحه سیمو کې سپین سپین بیرغونه له ځان سره ویسئ. په دې امارت باندې خلکو خپل وینې توی کړي په وجود پورې بارود تړلي. نو افغانانو تاسو مه کمزوري کیږئ. کم از کم هر افغان هر بچی ته سپین محمدي بیرغ په لاس کې ورکئ او دنیاوالو ته وښیئ چې موږ د طالب تر سیطرې لاندې د طالب تر واکمنۍ لاندې خوشحاله یو آزاد یو. موږ ازادي غواړو او دغه به انشاءالله د موږ او تاسو د هیواد د بدبختۍ نه وروستی اختر وي. موږ 20 کاله هیوادوالو مې وینې غړپ کړي. موږ ازادي نه ولیدلې. دغه نیمګړې ازادي چې الله پاک را نصیب کړې ده دا ښه په زمزمو باندې لمانځو ښه په خوشحالۍ لمانځو د الله تعالی ته په سجدو په نوافلو باندې لمانځو. په اخترونو کې موږ ګډا نه کوو موږ ډولونه نه وهو. موږ الله ته د شکر سجدې لګو چې یا رب څومره لوی رحم دې په موږ وکړه. له 250 هیوادونو ته دې موږ ته ازادي راکړله. له 250 صلیبي لښکرو نه دې موږ ته ازادي او خپلواکي راکړله. او ترکانو ته دا وایم چې وشرمېږئ شرم وکئ اشغال او ازادي وپېژنئ. د اشغالګرو د ازادي خوښونکو ترمنځ توپیر وکئ. که کوډخه بوتل سر یا سیکولر اردوغانه ته په دې نه پوهېږې چې ازادي څه ته وایي اشغال څه ته وایي. ته همداسې د اروپایانو په غلامۍ کې په دې سیکولر ملک کې ښایي زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله مه کوه. موږ د ازادي اختر ګټلی او دا به لمانځو. او شاهین صاحب ان قریب به د ارګ له پاڼې لایف کوم انشاءالله تعالی. تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دغه وګورئ ورونو دغه هغه څوک دی سترګې ور لایف شیر کوي عزیزانو لایف شیر کوي لایف شیر کوي قربان مشم. زه د سترګو ته کو لګه کوټه سپی 4 ورځې خوب نه ده کړی دی ډوره او اوس هم شراب بوشا کې ده. عجیبه خبرې کې بعضی ځایونه دروا تفسیره په باندې وکړو. وای کندهار شریف ولس با عزت ولس او غمزپلی ولس بیچاره ولس په خطو کې زموږ ګران سرچیرو ته د اختر مبارکي وایو. د کندهار ټول مشرانو ته د اختر مبارکي وایو. الله دې داسې اختر بیا زموږ پر وطن نه راولي لکه همدا الله دې وایي داسې اختر بیا خیر د لطفا که دغه خندانه تیر شو او سبا چې بحث سیاسي ده د سره به غږیږو. زموږ سرچیرې په خطو کې قرباني ورکوي. ولس مو در به در دی د مهاجرت په حالاتو کې دی د په ډېرو سختو شرایطو کې دی. د ټوله ولس ته زه د اختر مبارکي وایم. بیا هم وایم چې خدای دې داسې اختر بیا زموږ پر وطن نه راولي. همدا بس باندې کوه شاهین اوس یې بند کړه. الله تعالی دې دغسې اخترونه بیا راولي. پروردګار دې داسې اخترونه بیا نه راولي لکه دا 20 کاله چې تاسو تیر کړه. دا هغه اختر ده په موږ باندې چې اشغالګرو تر ټولو لویه ځاله په بګرام کې ونړېدله. دا د موږ دپاره د ازادۍ اختر ده.
په تاسو د رب داسې اخترونه راوړي چې طالبان مو په زولنو کې وتړي او په زندانو کې پراته او د دې ملت حق درنه غواړي. محاسبه در سره روانه وي او محکمو ته مو د قاضیانو مخکې لاس تړلي ودرو چې دغه خاینانو زموږ هیواد خرڅ کړی. دا اختر به په تا غمېدلی وي. زموږ دپاره د ازادۍ او د استقلال اختر ده. دا اختر به د تا دپاره بدبخته وي، زموږ دپاره نیکبخته ده. په دې اختر د دغه اخترونو په خاطر باندې چې دغسې ازادي واخلو، له اشغالګرو نه خلاص کو، موږ زرګونه ککرۍ لکونه ککرۍ مجاهدین تر خاورو لاندې شوي دي. دا ارمانونه به نور ګور ته ویشئ چې تاسو به د طالبانو له لاسه په ارامه شپه تېره کوئ. قندار تم در روان دي، لغړی په دغه چوکۍ چې ته ناست یې، شرابي په دغه چوکۍ باندې به د اسلامي امارت اتلان کینی. دا چوکۍ د تا دپاره نه ده. په بله که یا په کابل کې خلاص شي او یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د انټرپول پولیسو له لارې د امریکا هم لکه سپی راکش کوو، ته به دې ملت ته حساب ورکوي. وینه تویونه زموږ په وطن خصوصا په ټول افغانستان کې بنده سي. د کندهار شریف ولس او تجارانو څخه هغه خلک چې د کندهار ښاریان دي او څه یې په وسه کې دي، د هغو څخه مې خواهش دا دی چې د خپلو ورونو او د خپلو دوستانو، هغه دوستان چې د جنګ او جګړې څخه رامهاجر سوي دي، ښار ته راغلي دي، د هغو سره مرسته او کومک وکړي. دا مې د ټول کندهار پر ولس باندې غږ دی، خصوصا پر تجارانو باندې. پیسې پاچې دي خو انسان به ځي، خو ښه به دا یي چې په خپل ژوند کې انسان د یو مسلمان سره او د خپل ورور سره کومک وکړي. زما ارزو دا ده چې د کندهار تجاران د خپل بیچاره او بېځایه ولس سره کومک وکړي. دوهم د کندهار پر ځوانانو غږ دا دی چې د دفاع ملي په نامه تاسو ته ټول د دفاع خطونه خلاص شي، کولی شي چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي. چیرې ولاړ سو، چیرې به ځو، همدا مو وطن دی. دا 20 کاله لاسته راوړنې باید د لاسه څخه ور نه کړو. هېڅ وخت باید موږ خپل وطن بیا د خاورو سره خاګان نه کړو او خپل وطن باید خرابۍ ته پرېښ نه وږدو. وطن مور دی، پر موږ حق لري. د مور حیثیت پر هر سړي باندې باز دلته ته بانکه وطن مور ده. اول خو د تا دا شکل ولاکه د دې وي چې ته د قندهار درون ولس ته پیغام پرېږدې. ته د قندهار په ځوانانو، د قندهار په غیور، په هغه ملت باندې چې ټول افغانستان کې مجاهدین د اشغالګرو په وړاندې جنګیږي، شهادتونه ورکوي، زخمیان کیږي او د ازادۍ او د خپلواکۍ جهاد کوي. تا غوندې یو لغړی د تا او د اشرف غني د ښځې ترمنځ اول توپیر ماته وښیه. په بله که د تا او د رولا غني ترمنځ دغومره فرق صرف یو چارګل یو ټیکری د کم ده. ته ناموس فروشه، ته بې غیرته، ته دوس، ته راځې د قندهار په غیرتي ولس باندې غږ کوې. په کومو سترګو ته غږ کوې؟ بل که دا هیواد ستا مور وای، تا مور بللی، مور ته خپل خلک انګریزان نه راولي. دا هیواد که ستا مور وای، تا به په 250 هیوادونو دلته غوبل پې نه و شروع کړی. دا هیواد که ستا مور وای، دلته به B-52 ستا د مور په سینه باندې بمبار نه کوه. دا هیواد که ستا مور وای، ستا د مور په غیږه کې به 15 میاشتني ماشومان په باروتو نه کباپېدل. دا هیواد که ستا مور وای، ستا د مور په غیږه کې به د قندهار او د افغانستان غیور ولس د زندان د تورو تنبو شاته نه لوېده. د ستا د مور په غیږه کې به دغه د قندهار ولس، غیرتي ولس ځوانان تر ریګونو لاندې نه کېده. دا هیواد که ستا مور وای، تا غوندې حرمونې بچي به دلته پکې ژوندي نه پاتې کېدلی. رازق غوندې یو لغړی به د دې هیواد واکمن نه و. ګوګشتک تا دین غوندې یو څوک به دلته امنیه قمندان نه و. دا هیواد ستاسو حرمونو نه ده. دا هیواد اتلان لري. دا هیواد ملا عمر لري. دا هیواد جلال الدین حقانی لري. دا هیواد اختر محمد منصور لري. دا هیواد شیخ هیبت الله لري. دا هیواد تر اوسه یتیم نه ده چې تا غوندې نرښځکی د راشي د دې ولس، د قندهار درون ولس ته د پیغام ورکړي. بې غیرته د تا شکل ولاکه د نر وي. قندهار د پښتنو وطن ده، د شملو وطن ده، نه د اجړاګانو او د ایزکانو. بې غیرته سړی، تا که شرم او حیا درلودلی، نن به د خپل ټوپک ایښی د طالبانو تر څنګ به درېدلی وی.
بله خبر درته وکم، مونږ په قومیت باندې باور نه لرو. هر هغه څوک چې د اشغالګرو مزدوري کوي، د اسلامي امارت د عاپل فرمان نه غلطه استفاده کوي، هغه خلک به وژل کیږي. هغه که په هر قوم باندې وي، هغه که هزاره وي، که پښتون وي، که قنداری وي، که لوګری وي، که خوستی وي، چې زما هیواد ته ستا په اصطلاح د مور ته خارجان راوستي دي او لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ ده، د هغوی په پیسو، د هغوی په اسلحو، د هندوانو په تیارو زمونږ د ملت بچي وژني، هغه به وژل کیږي. دلته به د قومیت مسله مطرح نه وي. 20 کاله مو طالبان وژلي دي، دوی قوم درلوده، هلته د قومیت خبره ولې نه وه؟ دوستم 12,000 پښتانه په مزار کې ووژل، هلته د قومیت خبره ولې نه وه؟ هغوی قوم نه درلوده، عزیز او تربوري نه درلوده، هغه د دې خاورې بچیان نه وو. 20 کاله مو دلته 8 لکونه زیات افغانان وژلي دي، هغه مو د پنجابي په نامه وژلي، هغوی په قوم پورې ربط نه درلوده. اوس چې د اسلامي امارت د غازیانو د اتلانو چاړه ستاسو مرۍ ته ورسېدله، اوس د قومیت خبرې مه کوئ. د افغانستان ټولو قومونو ته وایم چې د قومیت مسله به نه مطرح کوئ. هغه څوک به وژل کیږي، ولو که زما ورور وي او که د کوم طالب د رئیس د کمیسیون ورور وي چې له امریکایانو سره د اشغالګرو سره په څنګ کې درېدلی او لام د عاپې فرمان نه مني او د هېوادوالو وینې تویوي، هغه به وژل کیږي. ولو که هغه له څومره اصیل قوم نه وي، هغه به وژل کیږي. ته به هم مردارېږې، ته به هم وژل کیږي. په هر قوم پورې چې ربط لري لاس دې بیا خلاص. دا مونږ دې چې وژلو، مونږ قوم نه درلوده، مونږ هیواد نه درلوده، مونږ بې څوکه وو. ارمون یې راغلی خو له اروپا نه ته مزدور او قواره خو دې تا د انګلیس ته. دا شکل ده. دا اوس دې له میله سره یو جای مردارومه، د تا او د میله ترمنځ څه فرق ده؟ خو هغه هم دغسې بوساړی، نه یې د خولې معلومات کېږي نه یې د هغه بل ګیر او برید دې خریلي دي. اجرا او د قندار درون ولس ته پیغام ورکوي. دغه د شاهین صاحب، دغه د ریشخندي فرض دی. دا وطن مو مور ده، د وطن ساتنه پر موږ باندې فرض ده، باید خپل وطن په خپله باندې وساتو. درېیمې پر سرچیرو باندې دا غږ دی، هغه سرچیرې چې په دې وطن کې قرباني ورکړې ده، د الله پاک د درباره څخه جنت فردوس ورته غواړو. کوم چا چې کوم څوک چې زخمیان سوي دي هغو ته شفای عاجل غواړو، او کوم هغه سرچیرې قهرمانان چې په خطو کې دي هغو ته موفقیت غواړو. دا اختر د سرچیرې د اختر په نامه دی، واقعیت باید دا سرچیرې وستایل سي. انشاءالله زه خپلو سرچیرو ته اطمینان ورکوم چې تر اخره وخته به ستاسو په څنګ کې ولاړ یم او ستاسو به په تمامه معنا حمایت کوم. د ولس سترګې ټولو همدغه سرچیرو ته دي. شاهین صاحب ودرېږه، د سرتیرو په نوم اختر مه کوه، خپله تنخوا د سرتیرې ته ورکه. دا د یوه خبره. که په سرتیرې د زړه خوږېږي، سرتیرې ولېږئ کورو ته، تاسو راووځئ اولو خطونو ته. دا هیواد مور د دې هیواد نه باید ته دفاع وکړې. ته خو څه رمونه یې نه یې که نه، خو ته هم د هیواد نه دفاع وکړه. دا تا ته چا ویلي چې اختر د سرتیرې په نوم که په دې سرتیری غلطوې؟ سرتیری هغه سرتیری نه دی ستا ته ګوګوشته جوړ کړی و او زغله دې مرداره دې په طالبانو باندې. سرتیری هوښیار ده، هغه تا ته وایي زه به اختر بچی سره تېر کړم، ما یو کال بچي نه دي لیدلي، تنخوا دې هم نه ده راکړې. سرتیري تنخوا ورکړه، هغه کور ته ولېږه، خطونو ته تاسو لاړ شئ. دا د یوه. بل زه دا څه کوم چې ته د شاهین صاحب زه په مریخ کې 10,000 جریبه مځکه لرم، نو زه څه کوم چې ورختلی نه سمه؟ هغه مځکه دې په تندرو لګېږي چې زه ته استفاده نه سم کوی. اختر د سرتیري په نوم د سرتیري کور ته دا اوس لاړ شه، هرې کورنۍ ته 2 لکه افغانۍ ورکړه. صحیح شو چې د اختر خرچه برابره وي، ځکه سرتیری د کور سرپرست په جګړه کې ده. موردګا په دې د سرتیرو مسلمیان هم دا خبره کوي، دا نور هم کوي. سرتیري غلط دی نه کوي. که رښتیا واقعا دوی په تاسو باندې ناز کوي، د اختر د تاسو په نوم نومول کېږي، هر د سرتیري کور ته موږ مخالفت نه کوو، 2 لکه افغانۍ ورلېږئ، پس له هغه به سرتیري جګړه وکړي. صحیح ده. اول خو حق دا ده چې ټوله تنخوا یې ورکړې او 2 لکه افغانۍ یې ورکړې چې د اختر مې د تا په نوم نومولی، ورسه بچی سره د اختر تېر کړه. تاسو څوک غلطوئ؟ سرتیری دومره لوده ده، دومره خر هم نه ده لکه دا ته چې ګمان کوې.
مخکې ځه. شریف ولس په خپلو سرتیرو باندې افتخار کوي. په آخره کې مې بیا پر ټول وطنوالو باندې غږ کوم چې د بیچارهګانو، معجورو او دربدرو خلکو سره هغه خلک چې د ولسوالۍ او د ښار د ناحیو څخه د یوې ناحیې څخه بلې ناحیې ته مهاجر سوي تر خپل توان او طاقته پورې کومک سره وکړي. ومن الله توفیق. ښه اختر درته غواړو، خو بیا په آخر کې وایم چې خدای دې داسې اختر بیا زموږ پر وطن نه راولي. الله دې دا د ورور د بس نورې خطه که پروردګار دې همداسې اخترونه راولي، دغسې اخترونو ته سترګې په لار یو، همدغه اخترونه به راځي. په مونږ دې وکړه په تا وشه آشنا، 20 کاله دې مونږ دغسې در بدره کړي، 20 کاله مونږ خپل اقارب نه دي لیدلي، خپل دوستان مو نه دي لیدلي چې چا سره مو زړه راغلی ده، څوک مو دوستان نیولي هغه شهیدان شوي دي. د مونږ دغه 20 کاله اخترونه د کونډو د یتیمانو له اوښکو سره بدرګه شوي دي. دا 20 کاله اخترونه مونږ د شهیدانو غوښې ټولې کړي دي. دا 20 کاله اخترونه مونږ در بدریو سره وو، خو ازادي مو درنه واخیستله. نور به دغه ارمان ګور ته ویسې چې د قندهار د غیور ولس په مخ کې داسې نیشه نیشه وګرځې. پروردګار همدغسې اختر درنه غواړو، تر دې لا د فتح اختر غواړو. پروردګاره چې بل اختر راولې، په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ غواړو. پروردګاره د دغه اختر په برکت زمونږ قربانۍ قبول کړه. یا الله نور مونږ ما ازمایه، مونږ نه امتحان ما اخله، هسې نه چې په دغه اخر کې په دې امتحان کې ناکامه شو. پروردګاره په دې امتحانو کې مه ناکامه وه. یا الله سرخوریه مو د تا دربار ته درولئ، تا مخې ته مو دروله. پروردګاره د مونږ دغه قرباني، دغه نصرتونه دي چې په مونږ باندې راورولي دي، یا الله دا مونږ نه مه اخله. مونږ به کوتاهۍ کړي، مونږ به زیاتی رانه شوی، مونږ نه به غرور او تکبر شوی. پروردګاره هغه مونږ باندې مه حسابوه. د دې هر څه باوجود، د غفلتونو باوجود، زمونږ دغه پاکو وینې د شهیدانو وینې قبولې کړه، زمونږ د یتیمانو د کونډو اوښکې قبولې کړه. یا الله په همدغه باندې کفایت د مسلمانانو همدغه وس ده، همدا څه چې درلودل هغه یې د تا په لار کې قربان کړه. نورې مه ازمایه پروردګاره، نورې د فتح په اخترونو باندې ونازوه. نور دغه غلامان همداسې ذلیله کړه لکه دا څنګه چې روان دي. یا الله بیا درته عذر کوو، سوال کوو، پروردګاره دغه نصرت له موږ نه مه اوچتوه. دا نصرت دې همداسې راوریږي او دا غلامان دې همداسې وذلیلئ. د ازادۍ او د آبادۍ اخترونه درنه غواړو، د خوشحالي اخترونه درنه غواړو. دغسې دي چې دا 52 هیوادونه ګونډه کړل، دا غلامان هم همداسې راته ګونډه کړه، همداسې یې وشرموه، همداسې په هر میدان ذلیله کړه لکه د قندهار والي دي چې نن ذلیله کړی ده. نن یې زړه له وینو نه ډک ده، د هر غلام او مزدور وینه همداسې له زړه یې له وینو ډک کړه چې غړپ غړپ وینې دې موږ په مخ کې وګرځوي. جزا جنرال صاحب الله دې وساته، الله دې امین همغسې اخترونه راولي چې ولس پکې خوشحاله وي، خلک پکې خوشحاله وي، یتیمان پکې خوشحاله وي، هغه خلک چې 20 کاله ځورېدل هغه پکې خوشحاله وي. د 20 کاله ډالر د امریکا وخوړل، دغه سپین بولدک نه دغه پیسې د قانوني دغه چې دغه مالیه چې دی اخیستله د دې جیبو ته تله، نن هغه پیسې د دی نه تللې په تجارانو غږ کوي چې تجارانو پیسې راکړه، دی باندې امریکا پیسې مو درېدلې. ارسلان ورور اختر دې مبارک شه. پیش بیا هم په دو خاطر باندې سبا ته شاید لایف وي یا نه وي اختر ده، نو مهرباني مایکم خلاص کړه. څه وایې؟ دغه رقم خبرې دي. شکر واک افغانانو ته لاسولی ده، ولس ته لاسولی ده، طالبانو ته، عسکر د طالب سره یو ځای شول، امریکا ناکامه په ګونډو، غلامان ناکامه په ګونډو، خیاطان ناکامه په ګونډو، سگشویان تبا دي. څه پکې وایه ارسلانه؟ تراب صاحب محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شاهد صاحب تاسو ته، جنرال صاحب ته نور ورو سلامونه، نیکی د اختر مبارکي تاسو ته مونږ وایو په ایډوانس کې. ګیرې ښایسته خبرې جنرال صاحب وکړې، زمونږ د زړه پورې خبرې وکړلې. په دې کې موږ څه وایو؟ کینې د خوشحالي اختر د مجاهدینو خوشحالي اختر ده. الله دې هغسې اخترونه روخ راولي په مجاهدینو باندې. دوی ظلمونه خو 20 کاله موږ وکاته د دې بې غیرتو بې ناموسانو. الحمدلله نن سبا چې مجاهدینو بری وړی دا، دوی په دې خفر ډېر زیات په دې کې دوی ګټې وي، په خپل ګټې اوس دوی نه لاسه ځي. راتلونکي اخترونه ان شاء الله د اسلامي نظام لپاره به او دې کې به ټول مجاهدین خوشاله وي. اوس په علاقو باندې په شاوخوا اطرافو کې الحمدلله خلک ډېر خوشاله دي، اسلامي امارت نه د ورونو نه ډېر خوشاله دي. اخترونه دي هغه دغه شپې لاړې چې دوی په شپې چاپیا چولې، په کورو بمبارګانې کولې،
د وختي وخت کس راغلی وسري خولي والا دا خو ډېر بې غیرت انسان دی اوس هم دغه خبرې کوي هغه خبره نو اوس پرې تېر سي راځي توبه وباسئ د الله لارې ته راسئ د اسلامي نظام سره ودرېږئ چې الله مو ګناه معاف کړي ډېره مننه شاهد صاحب محترمه الله دې عزت وکړه ورونو د مخ ورکړه ډېره مننه